زمون مشر شمیم افریدی صاحب سینیٹر صاحب امجد افریدی صاحب نور سٹیج باندې ناست زمون مشران پی ایس ایف اقلیتی ونگ یوتھ ونگ و خاص کر د دې علاقې مشرانو السلام علیکم. ما خدا خیال و چې زه به نن ډېرې خبرې کوم خو ما نه مخکې زموږ صدر صاحب ډېر مدلل تقریر وکړو. نو زه مختصرا دا وایم چې چکرکوټ نه والا تر دې علاقې پورې هر سړی پیپلی دی الحمدلله. ټول عمر دې علاقې خلکو مونږ ته وټونه راکړي دي. هغه وجه دا دی چې نن هم دلته مشران به ناست وي چې تاسو چا نه هم تپوس وکئ چې کوم کلي ته لاړ شئ، که کچیو ته لاړ شئ، که لیزو ته لاړ شئ، که خادیزو ته لاړ شئ، که شیرکوټ ته لاړ شو، کوسترزو ته لاړ شو، چې کوم پروجیکټ ته تپوس وکئ چې دا سکول چا جوړ کړی دی نو پاکستان پیپلز پارټۍ به جوړ کړی وي. چې تاسو چا نه تپوس وکئ چې دا بجلی دې علاقې ته چا ورکړی دی نو یقینا به هغه پیپلز پارټي پروجیکټ وي. که اوبو سکیمونو تپوس وکئ نو هغه به انشاءالله پاکستان پیپلز پارټۍ کړی وي. که دلته یو کالج جوړ دی استرزو کې نن هم 8 سال شوې د دې ظالم حکومت پیپلز پارټۍ پروجیکټ دی هغه نن هم نه سټارټ کېږي. ولې چې هغه پروجیکټ پیپلز پارټۍ جوړ کړی دی. که ګوهاټ کې تاسو 38 کاله د صوبایي حکومت شوې 4 سال تو په مرکز کې حکومت وکړو. ما ته د دا پی ټي آی یو ایم این اے ایم پی اے ما ته دې وښایي چې ګوهاټ دپاره دا میګا پروجیکټ مونږ کړی دی. میګا خو پرېږدئ چې کوم پروجیکټ څه غورځولی دي. ګوهاټ هسپتال نن هم ړنګ پروت دی. تاسو نه تپوس وکئ چې د چلډرن اینډ ویمن هسپتال تاسو 8 کاله مخکې ولې ړنګ کړی دی. هغه باندې یو ایټه نه لاګي. 8 کالونه روان دي. زموږ ایم این اے صاحب هر یو کال نیم پس یو نوی نقشه هغه نټ باندې وخېږي چې اوس دا هسپتال به داسې جوړوو. 8 کالونه هغه هسپتال نه دی جوړ. دې ځل الیکشن وشو، بلدیات الیکشن وشو. الحمدلله دې علاقې نه مونږ بیا هم په ډېر زیات وټونه اخیستو خو میجورټي پارټي بیا هم پیپلز پارټي وه. خو زه یو خبره کوم نو دې ځل زه ته دا خبره ډېر د زړه کوم چې دلته پارټۍ څونه مشران دي د دې علاقې والا که دا خپله کې اتفاق پیدا کړي نو انشاءالله دا سیټ اوس خو تاسو هسې بیل شو سټي نه دا سیټ مونږ نه بل سړی هډو ګټلی نه شي، بل پارټۍ هډو ګټلی نه شي. خو صرف یو څیز ضرورت دی چې څونه مشران دي د دې علاقې چې دې متفق وي او یو متفقه کینډیډیټ راوباسئ. انشاءالله دا پی ایف 2992 چې دی 91 دا تاسو ګټلی دی. زه اوس نه مبارکي دا کومه خو کومه جذبه ما نن ولیده. نو انشاءالله دا جذبه وي. اوس باچا ګل صاحب خوش آمدید زه ورته وایم پارټۍ کې دې کوم جذبې سره نن کار وکړو څنګه یې خلک راغونډ کړو نو انشاءالله ما یقین دی چې دا به خپل ایفرټس زیاتوي او دا دې علاقې کې تنظیم سازي به کوي نور مشرانو سره. زه دلته صرف دا وایم چې زمونږ دلته ډېر ښه ورکران دي. همت ګل دي، خاکسار دي. دو سره باچا ګل صاحب دو سره رابطه کوه. اختر دی زمونږ
استرزونه سجاد دی مهناز علی ډېر هارډ ورکر دی دو سره رابطه ساتي بلال دی او بلالم کله کله داسې اخوادي خوشي خو بس دا ورته وایم چې اوس ټینګ شه بس هغه خپله کې اتفاق کوئ نو دا ملګرو سره چې داسې اتفاق سره کار وکړئ تنظیمونه جوړ کړئ کلي په کلي انشاءالله داسې تاسو نه څوک هم نشي ګټلی یو مسله ماته د کچیو ونه خیلی و رالهیر شو چېره دو سره ګیس توري صاحب تاسو ته دا سپیشلي زه وایم چې دو سره لودي خیلو کې ګیس راوتی دی هلته کې وال دی ټوټل 3 کیلومیټر فاصله دی دلته یو 3 کیلومیټر تاسو هغه څو ته ګیس ورکوئ نو دا کچیو خلکو ته مو ډېره فایده شي ډېره مهرباني ډېره شکریه السلام علیکم